سلامونه ملګرو د 11 اکتوبر د پښتون قومي عدالت په ملاتړ کې په 26 د جنوري په لندن کې د برطانیې ښار په لندن کې به هم یو لویه جرګه کیږي. په دې جرګه کې د لر او بر وطن څومره هم مشران دي هغوی ته د ګډون بلنه ورکوو. د لر او بر وطن په مسلو به هلته مشران خبرې کوي. مشر منظور پښتون به هم ورته وینا کوي. په افغانستان کې چې کوم د ښځو تعلیمونه، مکتبونه، پوهنتونونه، د طب چې کومې مسلې دي، کوم بندیزونه لګېدلي دي، خاص کار په هغې باندې به هم د لر او د بر وطن پښتانه افغانان خبرې کوي. تاسې ټولو افغانانو ته د ګډون بلنه درکوو چې لازم شریک شئ. دا وطن زموږ وطن دی. د وطن د آبادۍ دپاره، د خپلواکۍ دپاره به د پی ټي ایم اولې ورځې نه همدغه مقصد، همدغه تګلاره ده چې پښتون په اتفاق کوو. ځکه چې د اتفاق چې کله موږ کې اتفاق وي نو اتفاق موږ د دې ټولو ستونزو نه ویستلی شي. نو د پښتون قومي عدالت د دې مقصد د جرګې نه همدا دی چې پښتانه که د لر دي او که د بر دي په یو پیج، په یو غونډه، په یو پلیټ فارم یې جمع کړو او په خپلو مسایلو باندې راسره په اتفاق شي. مننه کوم او یو امید هم دی چې انشاءالله تاسې ټول به په دې کې ګډون کوئ. خوشحاله اوسئ.